Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shahidullah Official. Today our topic is epithelial tissue. Zamanga nanane topic chede hagadi epithelial tissue. Nan bamunga de epithelial tissue bare ke wayu. Dadina makhke po video ke mata stowi chi tissue munga sata wayu chi kala cells ra combine shi au de yo particular function kai de tamunga wayu tissue. Be munga de tissue sa characteristics wilu au tas tama pa agze ke wilu chi tissue mung sara classify she veri the animal jo tissue de aga mung sara classify she veri pa four parts ke chi pa hai ke the total first is among sara epithelial tissue. Epithelial tissue munga kradi definition to guru namunga wayu the collection of closely packed cells that cover internal and external body cavities ya surfaces. Chimunga kala cells se kam de dara combine shi khuda da se ra combine shi like for example da yo cell de da bal cell de ada dwan yo bal sara su combine shu au د دې پمنس کې هیڅ انټرسیلولر میټرکس وغیرہ اگر نوی موجود یعنی دا دوانه کلوزلی پیک شو پدې کې درمیان کې سپیس وغیرہ نوی او دا سه سیلز چې کله مو سره را کمباین شي چې هغه کلوزلی پیک وي او دی زمونږ په بوډي کې کور کوي زمونږ د بوډي کیویټیز لکه زمونږ په بوډي کې کیویټیز کم دي لکه کرینیل کیویټي thoracic cavity abdominal cavity نو دی د دې سکی کورینګ کوي او د قشانه چې کوم زموږ سره هولو اورګنز دي د هغه هم کورینګ کوي لکه هولو اورګنز لکه زموږ هارت چې دا یو هولو اورګن دی او د دې هارت انټرنلی هم کورینګ کړي دي او ایکسټرنلی هم دی لاین کړي دي یا کورینګ لري کړي دي او د سور کړي دي پروټیکشن ور کړي دي نو موږ وایو چې کله زموږ سره سیلز را کمباین شي او دا کلوزلی پیکډ وي او د زموږ په بوډي کې کیویټیز کور کی cavities لسور کی کورینګ ورکی یا هول اورګنز دی هغه ته کورینګ ورکی یا چې کوم ټیوب لایک سټرکچرز دی لکه زمونږه آیسوپیګس یا زمونږه لیرینکس یا ټریکیا یا د قشان سمال انټسټاین لارج انټسټاین د ټیوب لایک سټرکچرز دی نو د دې لم سور کړي دی کورینګ ور کړي دی انټرنلی هم کور کړي دی ایکسټرنلی هم کور کړي دی نو دا سي کورینګ چې کوم ور کوي دا سي ټیشو ته مونږ وایو epithelial tissue نو موږ د دې په ډیفینیشن کې وایو the collection of closely packed cells that covers یا لاین د انټرنل بوډي کیویټیز جو هم چې کوم زمو سره په بوډي کې کوم کیویټیز دي هغه کور کوي او دا شان هولو اورګنز یا چې کوم هولو اورګنز لکه ماته تاسو زمونږه هارت یا چې کوم دی زمو سره نورم په بوډي کې داسې هولو اورګنز دي چې هغه د سې لکه سټمک دی دا کور کی او ان ټیوبز او چې کوم ټیوب لایک سټرکچرز دي هغه د دننه نو د بهر نه سو کې کور کی لکه فور ایگزامپل دا د زمو سره سټمک او د دې سټمک د مون سره ایکسټرنل پارت دی او دا مون سره انټرنل پارت نو د انټرنل پارت دا کورینګ چې کوي د تمونږ وایو epithelial tissue داسې په هر یو اورګن کې بیا موږ د epithelial tissue کې یو بل خبره هم کوو چې نو انټرسیلولر میټرکس په دې کې موږ سره انټرسیلولر میټرکس نه وي موجود کوم موږ د دې ډایګرام ته وګورو دا د زموږ سره یو epithelial tissue دا epithelial tissue چې د دې کې چې راکم سیلز دي دا موږ سره جدا جدا سری د موږ سره سیلز موجود دي او دا سیلز د ټول اول د په بیسمنت ممبرین باندې پراته وي دې ته موږ وایو بیسمنت ممبرین او د دې سیلز په درمیان کې کوم ګورو تاسو ګورئ د دې سیل او د دې سیل په درمیان کې هیڅ سپیس د دوه په درمیان کې نه دی موجود مونږ وایو دا سیل سری دا کلوزلی پیکډ دي تاسو ګورئ د درمیان کې هیڅ سپیس مونږ سره موجود نه دی کو موجود دی ډیر زیات مینیمل مونږ سره سپیس سره هغه موجود دی نو مونږ وایو چې د دې په درمیان کې هیڅ سپیس نه دی موجود دا کلوزلی پیکډ دي پراتری په بیسمنت ممبرین باندې او د قشان کومنګ بیا د دې سیلز ته ګورو نو د هر یو سیل دوه پارټس دي یو د موږ سره ښکته پارت یو د بره پارت د ښکته پارت ته موږ د بیسمنت ممبرین په وجه باندې وایو بیزل سرفیس اف سیل او چې کوم دا بره پارت دی ته موږ وایو اپیکل سرفیس اف سیل او دا پراتی موږ سره په بیسمنت ممبرین باندې دی epithelial tissue ته نرف سپلای خوشته دی لیکن دی epithelial tissue ته هیڅ بلډ سپلای نه راغلی او دی چې د خپل نیوټریشن چې د هغه اخلي د خپل انډرلاینګ ټیشو نه او د قشان د بلډ ویسلز نه او دی epithelial tissue زمونږ ټول بوډي کور کړی دا لکه د دې یو ایگزامپل موږ سره اپیډرمس او اپیډرمس زمونږ هول انټایر بوډي چې کوم دی د دې سکړی دا کور کړی دا نو موږ وایو چې دی epithelial tissue زمونږ هول بوډي هغه کور کړی دا دا زموږ سره epithelial tissue د دې سلیکټ ډیر کریکټریسټک epithelial tissue نمبر فرست دا کې به سیلز کلوزلی پیک وي د به زموږ انټرنل ایکسټرنل بوډي کیویټیز هولو اورګنز ټیوب لایک سټرکچرز دا ټول به کور کړی وي د دې راسل په بیسمنت ممبرین باندې پراته وي د ته نرف سپلای نشته دی د خپل نیوټریشن چې دی هغه د ډیفیوژن په تھرو باندې د خپل انډرلاینګ ټیشو نه او د بلډ ویسلز نه سکی حاصلې بیا مونږه د دې د فنکشن باره کې لګزو نو موږ وایو چې د دې زموږ سره فزیولوژي سره د epithelial tissue نو د ټول نه اول د زمونږه
موږ له په پروټیکشن کې هیلپ راکوي د زمونږ د بوډي څه کوي پروټیکشن کوي تاسو ګورئ زمونږ ایپیډرمس زمونږ د هول بوډي پروټیکشن کوي او دا زموږ سره فرست لاین ډیفنس دی که زموږ ته څه مایکرو ارګانیزم وغیره راځي نو د ټول نه اول چې هغې ته مخالفت کوي نو هغه زمونږ د ایپیډرمس کوي کوم چې زمونږ فرست لاین ډیفنس دی او زمونږ اپیتیلیل ټیشو دی نو موږ وایو چې دی زمونږ د بوډي څه کوي پروټیکشن کوي یا که موږ وګورو نو زمونږ فور ایگزامپل دا سټمک زمونږ د بوډي یو ارګن دی سټمک ځکه یادوم چې دا یو عام ارګن دی نو د دې سټمک د انټرنل دی څه کړی دی کورینګ کړی دی اپیتیلیل ټیشو او د دې کورینګ په وجه باندې زمونږ د سټمک څه کیږي پروټیکشن کیږي اگینسټ اني فورن مټیریل اگینسټ پیتوجن اگینسټ داسې سبسټانسز چې هغه څه کوي تا ته د دې د میوکوزا خرابوي نو دې څه کوي زمونږ د سټمک پروټیکشن کوي دویم دی زمونږ سره ابزورپشن مونږ هم دغه شان کو دی جی آی ټي ته وګورو نو د ابزورپشن پروسس موږ سره په جی آی ټي کې کیږي مونږ خوراک وکړو زمونږ سټمک ته راغی اوس زمونږ د سټمک زمونږ د انټسټاینز چې کم کورینګ دی انټرنل نو هغه چا کړی دی اپیتیلیل ټیشو کړی دی دا خوراک د ټولو نه اول چې په کنټیکټ کې راځي نو زمونږ د اپیتیلیل ټیشو سره راځي او زمونږ د اپیتیلیل ټیشو دغه خوراک سبسټانسز د ډیفیوژن په ترو باندې هغه ابزورب کی او زمونږ سرکولیشن ته سو کې هغه شامل کی نو مونږ وایو چې دی مونږ په ابزورپشن کې هیلپ راکوي دریم نمبر دی زموږ سره سیکریشنز څنګه چې ما تاسو ته وی زموږ د اپیتیلیل ټیشو دا یو خبره مانه هر شی و چې زموږ په ګلینډز کې زموږ ګلینډ چې څومره کور شوی دی هغه په اپیتیلیل ټیشو باندې کور شوی دی هغه ته موږ ګلینډیولر ټیشو هم وایو اوس زموږ ګلینډ څه کوي هغه مختلف سیکریشنز کوي لکه هارمون سیکریټ کوي او دا هارمون سیکریټ کوي نو دا زموږ سره یو فنکشن راغی د اپیتیلیل ټیشو یا موږ وګورو زموږ چې کم جی آی ټریک دی نو په دې کې موږ سره مختلف انزایم سیکریټ کیږي او هغه انزایم موږ سره څوک سیکریټ کوي اپیتیلیل ټیشو یا که موږ خپل سټمک ته وګورو نو هغه سره HCl کیمیکل پروډوس کوي او دا HCl کیمیکل چې کوم دی نو د اپیتیلیل ټیشو نه څه کیږي پروډوس کیږي اصل کې خدا پروډوس کیږي د پیرایټل سیلز نه لیکن زه درې اپیتیلیوم خبر کوم کم چې د کورینګ کړي دی نو موږ سره د پس کې هیلپ کوي په سیکریشنز کې مختلف څیزونه د سیکریټ کوي یا کوم وګورو میوکس چې موږ سره سیکریټ کیږي زموږ پر ریسپایریټری ټریک کې نو هغه موږ سره د اپیتیلیل ټیشو په وجه باندې کیږي سیکریټ کیږي دویم نمبر دی زموږ سره سنسیشن موږ سره د مختلف څیزونو سنسیشن کوي لکه زمونږ د سمیل سنسیشن چې دی زمونږ نوز کوي د نوز چې کم اپیتیلیل ټیشو دی کم چې د کورینګ دی نو په هغه کې سنسری ریسپټرز موجود دی او هغه سنسری ریسپټر موږ سره سمیل ډیټیکشن کوي یا کوم موږ وګورو چې کم زمونږ سره نوز دی یا زمونږ آیز دی یا زمونږ ټنګ دی ټنګ موږ ته مختلف ټیسټ چې کم دی هغه معلوموي یا چې دی زمونږ آیز چې دی موږ ته مختلف کلرز او د قشان شکلونه راته ښیي نو دغه ځای کې سنسری ریسپټرز موجود دي او دغه سنسری ریسپټرز چې کم دی موږ سره په اپیتیلیل ټیشو کې موجود دي او هغه موږ له پسې کې هیلپ راکوي مختلف څیزونه په سنسیشن کې بل موږ سره ایکسچینج اف سبسټانسز چې دی موږ سره میډیم پرووایډ کوي د ایکسچینج اف سبسټانسز لپاره لکه څه مطلب زمونږ په الویلای کې اکسیجن پروت وي په بلډ ویسل کې کاربن ډای اکساید راشي الویلای چې د سمپل سکویمس اپیتیلیوم د هغه کورینګ کړی دی نو دې سو کې ایکسچینج د لپاره میډیم پرووایډ کی الویلای اکسیجن راواخلي بلډ ویسل ته ورکی بلډ ویسل کاربن ډای اکساید الویلای ته ورکی الویلای کاربن ډای اکساید بهر راوړي بلډ ویسل کې چې کم بلډ دی بلډ دی نو هغه بلډ چې کم دی دغه اکسیجن زموږ ټارګټ ایریا سیلز ټیشو ته سو کوي هغه ورسوي نو موږ وایو چې دی موږ ته د ایکسچینج د لپاره څه پرووایډ کوي میډیم پرووایډ کوي بیا د نه پس موږ وایو چې زموږ سره اپیتیلیل ټیشو کلاسیفای شوی دی په 4 پارټس کې یو ته موږ وایو سمپل اپیتیلیل ټیشو بل دی موږ سره سټریټیفاید اپیتیلیل ټیشو یا چې تھرد نمبر دی موږ سره سیډو سټریټیفاید اپیتیلیل ټیشو ټرانزیشنل اپیتیلیل ټیشو دا موږ څه ته وایو سمپل اپیتیلیل ټیشو چې کله په بیسمنت ممبرین باندې موږ سره سنگل لیر اف سیل وي نو داسې اپیتیلیوم ته موږ څه وایو سمپل اپیتیلیوم او چې کله په بیسمنت ممبرین باندې ملټیپل لیر اف سیلز وي نو بیا به ته موږ وایو سټریټیفاید اپیتیلیل ټیشو ان شاء الله دا به تفصیلی زه تاسو ته